بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. بعضې ملګري ښه کمپیوټر لري، ښه غټ ریم والا سیسټم ورسره موجود دي، خو لیکن بیا هم د هغوی په کمپیوټر کې یو مشکل موجود دی، د هغوی کمپیوټر تیز سپیډ سره نه ځي. وجې څه شی دي یا کمې وجې موجودې دي؟ راځئ له ما سره یو ځای سټپ بای سټپ فالو کړئ. کله چې تاسو وینډوز وکړئ، اول تر اول تاسې هېڅ شی پکې مه انسټالوئ. اول تاسو څه شی وکړئ؟ ډرایور وکړئ، اټو ډرایور سره به تاسو سره داسې ګرافیک پراپرټیانې راشي لکه دا ما سره چې دا دوه. په دویم قدم کې تاسو راشئ لوګو کې پلس آر چې تاسو رن کمانډ خلاص کړئ، یا داسې چې تاسو راشئ سټارټ مینو باندې رایټ کلیک وکړئ او دې ځای نه رن راوړئ که تاسو سره وینډوز 10 او که 8 در سره یې هم په وینډوز 10 او 8 کې وینډو کې پلس ایکس سره هم دا مینیو موږ تاسو ته راځي چې موږ تاسو د دې لارې کویک اکسس لرو. لکه فرض مثال رن ته راځو، په رن کې موږ تاسو لیکو MS کانفیګریشن. دا کانفیګریشن موږ تاسو د څو لارو نه راوړلی شو. لکه دا یو ما د رن کمانډ له لارې خلاص کړو. دویمه طریقه یې دا ده چې تاسو راشئ کنټرول پینل ته راتلو نه وروسته تاسو راشئ اډمنسټریټیو ټولز باندې کلیک وکړئ. اډمنسټریټیو ټولز باندې کلیک کول نه وروسته تاسو سره یو سیسټم کنفیګریشن موجود ده دلته. د دې له لارې نه هم تاسو کولی شئ. نو هر لاره چې تاسو وغواړئ تاسو ته اسانه واوسیږي. زه یې د رن کمانډ له لارې رن کوم. کله چې دا مینیو تاسو ته راخلاص شو، تاسو به راشئ په بوډ باندې به کلیک وکړئ. بوډ باندې کلیک کول نه وروسته به تاسو راشئ په ایډوانس باندې به کلیک وکړئ. ایډوانس ته چې تاسو کله راغلئ دا بوټ ایډوانس اپشنز دي. اول نمبر اف پروسیسر، له څو پروسیسرو نه استفاده کوم. ما سره 4 پروسیسر دی چې دا بیا 4 وارې په 4 کې ضرب دی. میکسیمم میموري، غټه میموري، صحیح شوه. اوکې باندې کلیک وکړئ او اپلای باندې کلیک وکړئ. تاسو دلته نور سرویس او سټارټ اپ دا نور ټولز په دې باندې سره کار مه لرئ. خالي تاسو بوټ ته راشئ. د موږ تاسو ټاپک همدا ده چې موږ باید سیسټم تیز کړو. اوکې باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو اوکې باندې کلیک وکړو، تاسو سره به داسې یو بل مینیو راښکاره شي. نو تاسو ایګزټ ویتاوټ ریسټارټ، لکه ایګزټ یې کړه خو ریسټارټ ته ضرورت نشته ده. بیا به تاسو راشئ، تاسو به څه وکړئ؟ تاسو به داسې وکړئ چې را به شئ چې شته سټارټ مینو ته، تاسو به هلته ولیکئ چې پرفارمنس هم چې ولیکو پوره، دلته به راشئ اجسټ د اپیرنس اینډ پرفارمنس، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، په داسې بله مینو به درته راخلاص شي. په دې کې ایډوانس باندې به کلیک وکړئ. ایډوانس باندې هم چې کلیک وکړئ، په دې چینج باندې به کلیک وکړئ. چینج کې به تاسو دلته به چک لګېدلی دې ځای کې، دا چک به ترېنه لرې کړئ او په دې ته کسټم سایز باندې به کلیک وکړئ. څومره سپیس چې تاسو په خپل هارډ ډرایو کې لرئ، نو تاسو کولی شئ لکه ما له 20 GB نه تر 40 GB پورې سپیس ورکړی ده. بس اوکې باندې کلیک وکړئ، اپلای کړئ او اوکې کړئ. صحیح شوه. ما مخکې کړي دي، تاسو ته خالي ښیم. بل ورپسې موږ تاسو سره بل یو اپشن ده چې هغې ته کله چې موږ تاسو رایټ کلیک کوو، دا مینو چې موږ تاسو ته راښکاري دې ته څه شی وایي؟ مینو شو ډیلی. کله چې موږ تاسو ته زه به دا خپل آیکن یې شو کړم، دا آیکن شو ډیلی ده چې څومره ټایم کې باید آیکن موږ ته وښیي. او بل موږ تاسو سره بل څه شی موجود دي، اوپن شو ډیلی. اوپن شو ډیلی هغه ډیلی دی چې تاسو موږ تاسو ډبل کلیک پې وکړو، موږ تاسو ته دا راڅرګند شي. صحیح شوه. نو دا د موږ تاسو دا ډیلیګانې دي چې دا په ډیفالټ یا د وینډوز سره د انسټالیشن په وخت کې دا ډېر لوړ قیمت دي او ډېر په سستۍ سره باندې راخلاصېږي. څنګه به راتېږو؟ را به شو سټارټ بټن ته او دلته به ولیکو چې REG رجسټري ایډیټر، REG رجسټري ایډیټر باندې به کلیک وکړو. چې کلیک کول نه وروسته یس، تاسو کولی شئ چې کنټرول پینل ته هم لاړ شئ او هغې ځای نه هم راوړئ. دا به تاسو سره داسې ښکاري. تاسو به څه وکړئ؟ ایچ کی کرنټ یوزر ته به راشئ، له هغې نه وروسته به کنټرول پینل ته راشئ. د کنټرول پینل نه به وروسته راشئ ډیسکټاپ ته.
ډیسکټاپ ته چې راغلی تاسې سره به داسې کیبورډ تاسې سره ښکاره شي. دلته وګوره اوپن شو ډیلی چې دا ما جوړه کړې ده تاسې به 3 شیونه جوړ کړئ. اول دا چې را به شي دلته زه به تاسو ته دا شیونه په نوټ پیډ کې ولیکم. ښه اول داسې چې په آیکن کې آی اول غټ ولیکئ آیکن سوري چې په نوټ پیډ کې هم آیکن په شو کې به اس غټ ولیکئ او په ډیلی کې به DELAY ډیلی آیکن شو ډیلی کاپی پیسټ ګورځي دلته پیسټ کوم دلته دا نور به همداسې توران کې دي نه سوري زه به دا ختم کړم. دلته به ورته ولیکم چې اوپن په اوپن کې OPEN اوپن شو ډیلی او دلته به ورسره څه شی ولیکئ چې مینو شو ډیلی تیاره جوړئ په کمپیوټر کې. فقط تاسې راشي د هغې ویلیو چینج کړئ. راځو زه تاسو ته دا د دې به زه لږ دا سایز راغټ کړم داسې آیکن شو ډیلی اوپن شو ډیلی په دې کې دا غټ دا غټ دا غټ دا کپیټل دا غټ کپیټل دا کپیټل دا او دا کپیټل دا حروف کپیټل دي لکه غټ حروف دي. ورپسې زه راځم دلته وګوره اوپن شو ډیلی باندې چې داسې کلیک وکړئ تاسې به یو څه عدد صفرونه ووهئ 400 کلیک کړي صفرونه به ووهئ اوکې به کې. بل په مینو شو ډیلی وګوره مینو شو ډیلی دا وګوره دا ما څومره ده 100 ده زه دا 100 زیاتوم دلته وګوره ما دومره صفرونه پکې ورکړل. بل آیکن شو ډیلی آی به پریس کړئ آیکن شو ډیلی دا وګوره دومره صفرونه ما ورکړي ډبل کلیک سره رن. تاسې به دا څنګه جوړ کړئ دا آیکن شو یا اوپن شو دا رائټ کلیک نیو او سټرنګ ویلیو کې به چې تاسې کله جوړه کړئ داسې به تاسې نوم وغواړي نوم به تاسې ورته چینج کړئ لکه آیکن شو ډیلی به کوئ اوپن شو ډیلی به کوئ مینو شو ډیلی به کوئ. نو دا پروسیجر به تاسې یو په بل پسې تعقیب کړئ انشاءالله چې 100% کار کوي 100% قابل د استفادې ده او تاسو ته به ډېر زیات کومک وي که چېرته تاسو سره ډېر زیات کمزوری کمپیوټر هم واوسېږي نو تاسې به په ډېر زیات سپیډ سره له دې نه استفاده کوئ. نو دا یو سمپل او ساده ټریک ګرافیک نیشن یوټیوب چینل ته مې یو سر ورښکاره کوي لایک سبسکرپشن بالکل مه هېروئ. د الله په امان ښې چارې